د کابل ښار پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې خپلې لاسته راوړنې او کړنې له ملت سره شریکې کړې. د کابل قومندانۍ ویان خالد زدران په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې دوی د جنایي جرمونو په برخه کې 2210 قضیې درلودې چې په تړاو یې 2114 تنه نیول شوي دي. په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل د بیلابیلو جرمونو په تړاو 2210 قضیې درلودې او په تړاو یې 2114 تنه نیولي دي. دغه نیول شوي اشخاص د قتل، د موټرو او موټرسایکلونو د غلا، د اموالو اجناسو د غلا، مساله غله، د شرابو استعمال، فریبکارۍ، د وسلو قاچاق، کسبګرۍ او د یو شمېر نورو جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوي دي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې له نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت، تعلیم او تربیې مدیریت، د تروریزم ضد مدیریت، د 100 شمېرې امریت، امنیتي کامرو مدیریت او د دروازو کنډک قومندانۍ لخوا ګڼ شمېر جنایي او تروریستي پیښو ته رسېدنه شوې ده. د کابل امنیه قومندانۍ تاسو ته ډاډ درکوي چې موږ د خپلو هڅو او قطعیت په دوام سره د یو بشپړ امن کابل له عملي ادعا څخه ډیر لرې نه یو. پولیس او ولس په ګډه د امن او نظم سپاهیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره په کابل کې د جنایي جرمونو او نورو پیښو کې کموالی راغلی دی.